السلام علیکم ګران دوستانو په دې هیله چې ټول ګران ملګري به راتلو او جوړ واوسئ. ګرانو ملګرو زه ستاسو ورور مصطفی نوري څخه درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. نن ورځ موضوع ده موږ څنګه کولی شو ځان ته جیمیل یا په عامه اصطلاح ځان ته د پلی سټور اکاونټ جوړ کړو. نو لنډه طریقه ده، ویډیو مه سکیپ کوئ، ویډیو تر پای وګورئ. مخکې له دې چې زه ویډیو درته شروع کړم که ویډیو مې نه وي لایک کړې لومړی خو به ویډیو در سره لایک کړئ. کله چې ویډیو لایک کړئ به نو چینل درسره ضروري سبسکرایب کړئ، د سور بټن به وکېږي، دا به هم چې وکېږي څنګ چې به د ګیل علامه راشي دا به هم ورسره وکېږي. بیا به نو زموږ ټولې ویډیوګانې پر وخت تر تاسو پورې در رسېږي. راځم د ویډیو پرلو. لومړي سر کې تاسو کولی شئ پلی سټور کې هم جوړ کړئ، همداسې ګوګل کې هم جوړ کړئ. نو زه تاسو پلی سټور کې جوړ کړم. پلی سټور زما خو اوس اکاونټ پکې راخلاص ده. زه دلته اډ نیو بټ هغه ورته اوکې کړم اکاونټ. دلته به نو دا صفحه راخلاص شي، په تمه کېږو چې صفحه مکمله راخلاصه شي. نیټ لږ ضعیفه ده، دا صفحه به راخلاص شي. نو دا صفحه چې راخلاص شوله موږ دلته له موږ څخه ایمیل غواړي، موږ ایمیل نه لرو. نو موږ دلته اوکې کوو کریټ اکاونټ، یعنې د نوي حساب جوړول. موږ به دا اوکې کړو. دلته اوس راغلي دي یعنې ځان لپاره جوړه که د بزنس لپاره تجارت لپاره جوړوي. موږ به ورته اوکې کړو دا چې موږ خپل ځان شخصي لپاره جوړوو. دا به اوکې کړو. دا هم چې کله اوکې کړه په دو لومړي سر دلته چین دلته نوم غواړي او دلته هم تخلص غواړي. نو زه ورکوم دلته په لومړي کې سر کې نوم ورکوم مصطفی، او دویم کې مې هم تخلص ورکوم نوري. دا مو چې کله اوکې کړل دلته آخر کې وینئ نیکسټ، دا به اوکې کړو. دا هم چې کله اوکې کړه په تمه کېږو بله صفحه راخلاص شي. نو دلته زموږ څخه د زیږېدنې کال غواړي. نو دلته چې دا دلته زموږ څخه میاشت غواړي، زه به میاشت ورکړې. دلته ورځ غواړي، دلته به یو، او دلته هم کال غواړي. زه به ورکړم 2002. او دلته هم ستاسو څخه پوښتنه کوي وایي تاسو نر یې ښځه، هر چا پورې فرق لري. نو زه ښه نارینه یم، زه دلته دا ورته اوکې کړم. او آخر کې به دا بیا اوکې کړی. نو دلته ستاسو جیمیل غواړي، تاسو جیمیل په کوم شکل دی. زه ورکوم مصطفی نوري 2020. دا هم چې کله ورکړله نو تاسو به دا بیا اوکې کړه. دا هم چې کله اوکې کړله نو دلته ستاسو څخه داسې دلته ویل یعنې دلته تاسو ملي په دو نوم باندې یو بل هم شته، بیا کوښښ وکړئ. او دغه ځای کې تاسو ته یو بل ایمیل هم درکړی، کولی شئ له ده څخه هم کار واخلئ. نو زه دا ورته تغییروم، مثال دا کوم 202 یې کړم، بیا کوښښ کړم. نو بیا یې کار ونه کړله. نو دلته اوس کوم مثال مصطفی نوري، دلته ټي وي ورسره اضافه کوم. دلته بیا د بخښنې سره دا اوکې کوم. نو دا زما یې ومنله. نو دلته چې دا په لومړي کې به پاسورډ ورکړئ، په دویم کې به بیا ځلې تکرار ورکړئ. نو زه به دلته پاسورډ ورکړم. کله چې پاسورډ ورکړه نیکسټ مو اوکې کړله، بیا دا رقم صفحه راخلاصي. دلته بیا دا نیکسټ اوکې کړو. دا هم چې کله اوکې ګوره دلته مې خبرې ته پام وي چې دغه ایمیل شوله. دا در سره دا اوس زما ایمیل شوله. ستاسو به هم همدلته ایمیل راشي. د ایمیل به یو کتابچه کې در سره یادداشت کړئ چې به هم له یاده نه وي وتلی. نو دا هم چې ایمیل شوه به دلته نیکسټ به اوکې کړئ. تمه کېږو بله صفحه راخلاص شي. نو دلته دا صفحه راخلاص شوله. دلته به دا اوکې کړو. تمه کېږو. دلته زموږ معلومات چې کېږي صبر ورته کړو.
نو دا ده زموږ اکاونټ جوړ شوله. لږ نیټ ستونزه ده بښنې سره. نو زه به ویډیو بنده کړم چې ویډیو زیاته اوږده نه شي. نو دلته دا صفحه راخلاص شوله. دې که به هم دا ورته اوکې کړو. ورته تمه کېږو. نو دلته به هم یس کړو. نو دا دلته زموږ جوړ شوله پلی سټور اکاونټ جوړ شوله. دلته کولی شو یوټیوب هر شي څخه اوس کار واخلو. دا زموږ د پلی سټور اکاونټ شوله. نو اوس رښتیا دلته یو خبر ده چې دلته اوس زموږ شماره انتخاب نه شوله. نو شماره انتخاب لپاره موږ اوس دلته دا اوکې کړو. تمه کېږو. نو دلته به دا صفحه راخلاص شي. دلته راځو. دلته پرسونل انفو کلیک کړو. دلته مې چې کله کلیک کړله آخر ته راشو. دلته دا دل ځای به اوکې کړو. دا مې چې کله اوکې کړله زیاتره هلته شماره غواړي. زیاتره شماره نه غواړي. که چا شماره نه وه اخیستې بیا به دغه ځای ته راشئ. دلته بډ نیو ورنه سره قلم بیخي کار پرېښود. صاحب بېرته له سره کړم. دغه اډ نیو به اوکې کړه. زه دا اوکې کومه. دا شماره ضروري ده. شماره که ورنه کړئ په دو باندې که تاسو اکاونټ جوړ کړئ کله پاسورډ له یاده در څخه ووځي. او که پاسورډ مو هم له یاده ونه وځي بیا دا به تر ډېر کمه وخته کار وکړي. ډېر زر له منځه ځي. دلته به ما پاسورډ هم چې ورکړی هغه به ورکړي. زه پاسورډ ورکړم. پاسورډ هم چې ورکړی به دا نیکسټ اوکې کړی. کله مې چې پاسورډ ورکړله دا رقم صفحه به راخلاص شي. په تمه شي ورته. دلته بیا نیو به اوکې کړه. اډیوم چې بیا اوکې کړه دلته تاسو څخه شماره غواړي. شماره به ورکړئ. شماره هم چې کله ورکړه هلته به نیکسټ اوکې کړئ بېرته له سره.